خفګان کې ژوندون باندې دوی کلا غلي دولو
حسینت ټاپیر شو سورنګارو ورته وی ګل رحمان دې زمارورا او هر سړی پکې سبا راته پیغورا او په سوجا شم جدا د ګل رحمانا وی ځان خبر کلاس به وغواړم له تانا نو ما ورې کړې ضروري ورله منګوله او د هغه په سر به پرېږدم جهان پولو واورېدلې چې زرینې دا خبرې رور سره پښتو شروع کړه زناورې دا حدیث دی ښځوي ناقص العقل حقیقت بیان دی نه کومه نقل زر محمد او ګل رحمان یو ورځې دواړه د یو بل سره راتلو غاړه په غاړه دا زرینې ولیدله را روانه زر محمد سره ټوپکو واړه ځوانه او خطا د سپي زر محمد وکړو یارانو او د راوي د خولې نه دغه رنګ بیان یا قربانا هغه دم زرینه لاړله په تیښته سامع اوس ورځم د کیسې ویښته شوه زرینه په یو کور کې نه دننه او دننه ورو ورو به خبردار شي خادمونه زر محمد او ګل رحمان لاړه په وړاندې اوس به ګورې تقدیر څه کارونه کاندي هغه دم زرینې وکړلو رپوټ دې جمیل تانیدار کړو ځان سره نوټ دې جینۍ وکړو رپوټ په داسې شان شان او چې دا ډز په ما دی کړی ګل رحمان یا قربانا جمیل راغی ګل رحمان یې ګرفتار کړو دې ظالمې وي دروغ ایمان یې خوار کړو او ډز پې کړې زر محمد خبردار شي نو واوړه وړاندې قیسې په انتظار شي او ډز پې کړې زر محمد خبردار شي او وړاندې واورې د قیسې په انتظار شي دې مطلب نظر محمد کړی دا کارو او خپلې خور ته یې اورېدلې دا ګفتارو په جایداد کې دا عیسه غواړي زمانه او زمانه یا دا وایي صبر شه د ګل رحمانه دا به صبر شي په ډز به ویریږي هسې دا د دې خبرې د صبرېږي او څه خبرو چې جوړېږي تی فساد او فساد
روایاتو ګل رحمان راغی واپس په زماناتو دوباره بدوالرونه ګرځېدله دشمنان به یې ډېر زیات خفه کېدله بل زرینه په راتلو یې خبردار شوه لکه سکور په دوباره ورته ګزار شوه نو سوداګانې شوې د زړه نه را چاپېره غرض دا دی اورېدله ترېنه ډېره زړه کې وایي جوړومه برله دامه زندګي چې تېره نه کړي په ارامه او شپه ورځ په دې سودا کې ګرځېدله او بې عزتۍ ته به د دوی خوشحالېدله مسافر دی ډېر دولت یې اخیستی د غریبه لکه ما غونډه کې وبه کم نصیبه چې د لاسونو زګار شو د شکمارو پس د هغې بیا تانې ته په رفتارو چې تانې ته کوم ساتي رسیندا شو د راپورټ بیان په خوله د دې بندا شو سراسر یې ورته خپل ګفتار او ګفتار مرزا نوټ کړو هغه دمتي په تلوار کوي تل شو کې دا یې کار دی دروغ نه دي حقیقت مې دا گفتار دی او دې جمیل ته ووې دغه حال احواله او واپس راله یو ذره نه شو اټاله او دې ظالمې ته کوو خلکو لمسونه او په دې وجه به راځي په دوی بېلتون پس بیا راغی په کلي څه پیسې راوړلې پلار د نازولي چا خبر کو ګل رحمان په دې حالات و پولیس راغلی ستا په تحقیقات دوباره ورته خبره وکړه مور او د پولیس یې ورته حال وي بلپور مور یې ویل زما زویا خبردار خبردار شه او در محمد سره نور مګر دا قلار شه مور خبر در محمد نستا په سر ده مور خبر در محمد نستا په سر ده او کوی پریښی دی بچیه در بدل ده شالیمار میوزک سینټر مین بازار بټخیله پروپرایټر وحید ګل میراج ګل جدا شما په داګه
کوشش به برله وکړي د نیولو پنځه شپږ ورپسې رالاسته ورسره و ملګري چاکي جمیل خان او غرض دا دی ګل رحمان یې بندیوان کو او دروغجنو پکې دوړه خپل ایمان کو محمد حسینا که ظاهر پر اختخکار د جسینا څوک چې د بل په سر لمسون کی نو او حال دې زبون کړي پاک الله دعا کوما څوک چې د بل په سر لمسون کی اور دې ژوندون شي چې ارمان ورله ورځینا یا څوک چې د بل په سر لمسون کې او لمسون کې ځار ګران د سکون شي د نیستۍ لوګی د شینا څوک چې د بل په سر لمسون او لمسون کې نو یا په غم درون دې تمامي خاندان شینا څوک چې د بل په سر لمسون او لمسون کې ځار بل دې بلتون کړي چې همیش فریاد کوینا او لمسون کی نو نن درون په غمخانه کې د غم شینا څوک چې د بل په سر لمسون کی لکه قارون د شي په ځمکه کې دننه او څوک چې د بل په سر لمسون او لمسون کی نو څنګه بدرون شي مجروح سپک به وي شکو سمر مالا گل رحمان ویزن یم خبردار زان لزو د مزدور کوم روزگار یا جمیل کی شروع اکڑ دوہلو ټول بدنی شو زخمی پټکولو او جسس پنائی فوالو شلتورا او شپا ورځ به یې وهلو زمارورا او زمارونو هغه راغی دې دپاره او شناخت چې اوباسي د دې شکماره
یو بندوبست